امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل زمانه کې ډېر زیات حاسدینو دغه وجه دا وجه د امام صاحب ډېر لوی مقام دغه یو واقع ذکر کو یو ځل امام صاحب حاسدین جمع شو او دغه په زمانه کې دغه چم گاون کې وکونډه زنانه وا نیک زنانه وا خاوند مړو هغه ته موږ بتاله سه پیسې می در کو خدا امام صاحب رحمت الله علیه پس چلول ماسختن نه پس د خپل کور تر ادن کوم سره خبره کو هغه ورته خو زما کور ته نه راځي زکونډه زنانه منکر څوک سړی نشته او پردو کورونو ته خو نه زی او بیا د شپې یو برته چلو خیرا بشي ورته وایا منکر ملمانو خپلوان راغلی دي ای کې یو بوډا سړی د مړکی کی ځن کدن د وصیت کوي خو لیکلو د پاره څوک شته نه مونږ پنه پویګو تراشه وصیت په مبوري او لیکل وکي وګوره دغه وخت کې وصیت اوریدل د غی لیکل د واجباتو نه دي خامخا بکې امام صاحب براشي امام صاحب چې جمعه نکور تطلو ماسختن دي زنانه ورته لاره کې ولاړو دغه خبره ورته وکړه او زنانه نه کوي دغه د خیال چې سم مسلې ته پوس بده کوي سبي چې امام صاحب ته دا امام صاحب کور تر ادن نشو چې ادن نشو د حاسدین پر وته ورته ویخه د ورځې په جمعات کې د درس حلقې دی لګي شاګردان در لرازي مسلې او د دین اشاعت کې او د شپې د کندو زنانو کورونو ته پولیس هم په خبر کو او گرفتار کو د داسې خلکو باره کې بیا مخالفین پراپګاندا ډیره تیزه کوي جیل ته بوتلو دا زنانه مر سره بوتله په یو کمره کې پولیس په جیل کې امام صاحب او د زنانه بنکل وی سبب د دې فیصله حاصلین خوشاله دي چې سبب امام صاحب شرمېږي د ټولو خلکو وړاندې چې پردی خدای سره امام صاحب گیر شوی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او دس تیارو منځ ته ودرېدو د شپې دا زنانه ډیره زیاته خفه او جړل چې خدای دا سو شو خو یو ځای عام خزم خدا خو د ټول امت امام دی د به عزت او به حرمت شي سبا زما د وجنه نو د شپې را له امام صاحب ته زاری وکا او جړل ورته او د حاسدینو تمام واقع ورته ورول چې د ما سره داسې کار وکړو زه نوم خبر چې داسې وکي امام صاحب ورته وستان جړل دلته سن جوړي برقرار شي استام ای پولیس والو ته جړه فریاد وکوي زما ورکوټه ماشوم دی په کور کې یو 15 منټو د پاره غله ورزم تاسو سره سوکلاړ شي د پولیس عمله بیا مدرسه سره واپس راشم چې دوی در سره لاړ شي نو ته لاړ شي خپل کور ته باندې زمون کور ته ډایرکټ لاړ شي او زما بیبي ته به دا خبره ټولو کې هغه به دې سره راولېږي بس تا عزت هم برقراريږي په دې زمام هغه زنانه دغه څه وکړ پولیس والا وسره رالل دا د امام صاحب کور ته رااله د امام صاحب بیبي ته ټول حلوي چې امام صاحب په مشکل کې گیر دی او ته لاړ شه جیل ته د دې پولیس والا سره د امام صاحب بیبي برقه په سر کو پولیس والو سره جیل ته راغله شپه چې تیر شو سبا شو عدالت لګیدو پولیس والو امام صاحب نه تاسو کول ته د شپې پر دو زنانو سره ولي بیګا دي سکړي دي پردای زنانه سره وی کم زنانه سره وی دا کوم چې د خوا کې د امام صاحب دا پردای نه دا زما خپل خزه دا ورنه زما خوا خسخر را ولې زما خپلوان را ولې تاسو یو کوي چې دا کنه اجرال رښتیا امام صاحب سره خپل بیبي ولاړو لکه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د پاره چې خو په هر زمانہ کې د چا مقام چې څومره اوچتي دومره دغه حاسدین زیاتی د چا چې محبین ډیری ګوره دغه حاسدین او مبغضین هم ډیری الله رب العزت موږ او تاسو ټول ته د دې ناکاره بیماری نه د بچاوي توفیق را نصیب کی هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین